د پاکستان او طالبانو جنجال په زیاتېدو دی. د مجاهد خبرو په غبرګون کې پاکستان خطرناک اعلان وکړ. جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. وروسته له هغې چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وویل د پاکستان حکومت غیر اسلامي او قانوني کفري دی. په کابل کې د پاکستان سفیر وایي د طالبانو حکومت تر هغو په رسمیت نشي پیژندلی چې نړیواله ټولنه په دې اړه پریکړه ونه کړي. منصور احمد خان وویل فکر کوم تر کوم ځایه چې له رسمیت پیژندلو سره تړاو لري دا داسې موضوع ده چې د افغانستان ګاونډیان کوم وخت په دې اړه راټولیږي او مشورې پرې کوي کله چې په سیمه او نړیواله ټولنه کې د رسمیت پیژندلو په هکله همغږي وي حاله ممکنه ده. د تاس خبري اژانس د راپور له مخې د پاکستان سفیر منصور احمد خان زیاته کړه د دې لپاره چې په افغانستان کې بې ثباتۍ چې له 45 کلونو راهیسې دوام لري پای ته ورسیږي. د افغانانو او د سیمې د سیاسي لوبغاړو او همداراز د نړیوالې ټولنې ګډو هڅو ته اړتیا ده. دا هڅې باید په افغانستان کې د سیاسي قوتونو ترمنځ له ډیالوګ سره ملګري وي. خو له دې ډول ډیالوګه پرته ناممکنه ده چې دوامداره سوله، حکومت او سیاسي چوکاټ چې ټول شموله وي او د ښځو د حقونو او کار او زده کړو د حق په ګډون بشري حقونه تضمین کړي رامنځته شي. د پاکستان سفیر چې د ځینو په باور د انګریز وایسراګانو اکټونه کوي د افغانستان په چارو کې د پاکستان لاسوهنه بې اساسه وبلله. وی ویل که په افغانستان کې دایمي ثبات وي د پاکستان په ګټه دی. فکر کوم دا بې ځایه ادعاوي چې موږ د افغانستان په کورنیو چارو کې لاس وهو. د یادونې وړ ده چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې په پاکستان کې اوسنی سیاسي چوکاټ د اسلامي نظام استازیتوب نه کوي. نوموړي له یوې رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې پاکستان کې اوس هم تپل شوی پردي نظام چلیږي. د نوموړي په خبره د پاکستان واکدارانو ته دین مهمه نه دی، هغوی ته یوازې مادي ارتقا مهمه ده.